ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. د بالغ ملي رادیو قدرمن اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. اوس هم پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. ویان بشیر بشردوست. د هیواد د شمال لویدیځي حوزې د 15 ولایتونو ترمنځ د همغږۍ 8مه غونډه د بلخ ولایت والي الحاج ملا محمد یوسف وفا په مشرۍ په ولایت مقام کې ترسره شوه. په دې غونډه کې د 15 ولایتونو والیانو، د امنیي قماندانانو، د استخبارات او پوځي محکمو چارواکو ګډون درلود چې په دې غونډه کې ګډونوالو پر یو شمېر اړینو موضوعاتو خبرې اترې وکړې. نور جزئیات زموږ د همکار په راپور کې. دغه غونډه د قرآن کریم د څو مبارکو آیاتونو په تلاوت سره پیل شوه چې ورپسې د شمال زون د نظامی محکمو رئیس الحاج مفتي حفظ الله محمدي په خپلو هررخیزو او اصلاحي خبرو کې د اسلامي نظام د ساتنې، د عدالت د تامین او خلکو ته د رښتینې خدمت پر اهمیت ټینګار وکړ. هغه وویل د اوسني اسلامي نظام د ټینګښت لپاره زرګونو مجاهدینو، دیني عالمانو او د هیواد وګړو قربانۍ ورکړي دي او اوس د ټولو مسؤلینو دنده ده چې د دې نظام د ساتنې، د خلکو د باور د جلبولو، د ولس او د مسؤلینو ترمنځ د واټن د کمولو او د ټولنیز عدالت د تامین لپاره هڅې وکړي. نوموړي زیاته کړه چې د اسلامي نظام دوام او پایښت د خلکو او د مسؤلینو ترمنځ په نږدې اړیکو پورې تړلی دی او هر ډول واټن او بې باوري کولی شي د نورو ستونزو او ننګونو د رامنځته کېدو لامل شي. د هغه په وینا د ټولنې اصلاح او د اسلامي ارزښتونو پیاوړتیا د ټولو اړوندو ادارو ګډې همکارۍ ته اړتیا لري. ورپسې د بلخ ولایت مقام د دفتر رئیس الحاج مولوي فضل ربی فضلي د تیرې غونډې د مطرح شوو موضوعاتو راپور وړاندې کړ او ویل چې د پخوانیو پریکړو د پام وړ برخه عملي شوې ده. په دې غونډه کې د هیواد د 7 زونونو د والیانو د درېیمې همغږۍ غونډې د پریکړو او موضوعاتو ارزونه، د شمال لویدیځ زون د ولایتونو د امنیتي وضعیت څېړنه، د نشهیي توکو د کار، قاچاق او کارونې د مخنیوي لپاره د ترسره شوو اقداماتو ارزونه، د اسلامي امارت د رهبرۍ د 950 شمېرې حکم پلي کول، د بلخ د والی په مشرۍ د ګمارل شوي پلاوي فعالیتونه، د سرحدي ولسوالیو ترمنځ همغږي، د استخباراتو، امنیه قمندانیو او قلو اردوګانو ترمنځ د همکاریو پیاوړتیا او د شمال لویدیځ زون د 15 ولایتونو پر لویو لارو د لا زیاتې همغږۍ رامنځته کول د بحث مهم موضوعات وو. همدارنګه ګډونوالو د مسؤلینو، کارکوونکو او د ملکي او نظامي ادارو د منصبینو لپاره د ګمارل شوو پلاویو له لوري د دیني ازموینو ترسره کېدو، د مؤسسو په فعالیتونو کې د شفافیت د زیاتوالي او د اصلاحي پروګرامونو د پلي کولو په اړه هم خپل لیدلوري سره شریک کړل. د غونډې په بله برخه کې د شمال لویدیځ زون د غړو ولایتونو مسؤلینو په وار سره د خپلو ولایتونو کاري، امنیتي او اداري راپورونه وړاندې کړل او د شته ستونزو لاسته راوړنو او حل لارو په اړه یې بحث او خبرې وکړې. په پای کې د بلخ والي الحاج ملا محمد یوسف وفا ګډونوالو ته د ښه راغلاست ترڅنګ د اسلامي نظام د ټینګښت، د اسلامي امارت د رهبرۍ د فرمانونو د پلي کېدو، د خلکو ستونزو ته د رسېدنې، د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې او د اړوندو ادارو ترمنځ د همغږۍ د پیاوړتیا په برخه کې د ورته غونډو پر ارزښت ټینګار وکړ. هغه وویل دا ډول غونډې د نظرونو د شریکولو، د شته ستونزو د ارزونې او د ګډو پریکړو د نیولو لپاره مناسب فرصت برابروي څو خلکو ته غوره خدمتونه وړاندې شي. د بلخ والي له ټولو مسؤلینو وغوښتل چې خپلې ستونزې او نیمګړتیاوې په رښتینولۍ سره مطرح کړي ترڅو ورته مناسبې حل لارې وموندل شي او هیوادوالو ته د اغیزمن خدمت زمینه لا نوره برابره شي. غونډه د خیر په دعا سره پای ته ورسېده. د افغانستان د موتای ټاکنیزې سیالۍ د هیواد د 18 ولایتونو د څه باندې 200 ورزشکارانو په ګډون د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې پیل شوې. د دغو سیالیو موخه د غوره ورزشکارانو پیژندنه او نړیوالو سیالیو ته د هغوی ټاکل بلل شوې ده. د افغانستان د موتای ملي فدراسیون د روزونکو کمیټې رئیس جواد افغان وایي د دغو سیالیو ترسره کېدل د موټای ورزش د ودې او د وړو استعدادونو د پیژندنې لپاره ارزښت لري او غوره ورزشکاران به له تخنیکي ارزونو وروسته نړیوالو سیالیو ته د ملي لوبډلې په ترکیب کې شامل شي.
این مسابقات از تحت نظر از فدراسیون موتای افغانستان بهترین چهره های افغانستان انتخاب میشه به مسابقات بین المللی. هدف این مسابقات به خاطر بهترین چهره های مسابقات بین المللی در آینده است. ان شاء الله بلخ آمادیم میتونه در آینده در ولایت‌های دیگر برگزار کنه و رشد ورزش موتا پیشرفت موتا افغانستان است. د بلخ ولایت د بدني روزنې او ورزش ریاست د اولمپیکي او غیر اولمپیکي ورزشونو عمومي مدیر نجیب الله احمد وایي په دې ولایت کې د دغو سیالیو کوربه‌توب د لویو ورزشي سیالیو د تنظیم لپاره د بلخ ولایت وړتیا څرګندوي. نن په بلخ ولایت کې د مویتای لوبې د 18 ولایتو ترمنځ ترسره شولې چې 200 زیاتو ورزشکارانو ګډون کړی او هدف د دې لوبو دا و چې زموږ هغه ځوانان د دوی څخه تست واخیستل شي چې ټول په ملي لوبو کې او د هېواد بهر لوبو ته چمتووالی ولري. د افغانستان د موتای ملي فدراسیون استازی سید الیاس سادات وایي ټاکنیزې سیالۍ د بېلابېلو ولایتونو د ورزشکارانو په ګډون په شفافه ډول او د تخنیکي معیارونو پر بنسټ ترسره شوي او موخه یې ملي لوبډلې ته د وړ ورزشکارانو ټاکنه ده. خوشبختانه در این مسابقات ولایت بلخ بیشتر از 50 ورزشکار اشتراک دارند که الحمدلله بتونیم دستاورد خوبتر بگیریم. دیگه جا داره تشکری کنم از فدراسیون ملی موتای افغانستان. دیگه ان شاءالله که جای خوشی است که بلخ میزبانی همچین مسابقات است. د یادو سیالیو له تنظیمونکو څخه فراد وایي د موتای د ټاکنیزو سیالیو موخه د غوره استعدادونو موندل، د ورزشکارانو د تخنیکي کچې لوړول او نړیوالو سیالیو ته د ملي لوبډلې چمتو کول دي. اولین بار است بین المللی مویتای WBC در افغانستان برگزار میشه و خوب است. همسایه ها میآید یک چند ماه بعد، یک 2 ماه 3 ماه بعد میآید. خوب است اینا برگزار میشه تا بچه سطحشان بالا شنه، سطحشان بهتر شنه، رویشان بهتر شنه. د سیالیو یو بل تنظیمونکی محب الله وایي په هیواد کې د موتای ورزش پراختیا د منظمو سیالیو او ورزشکارانو ته د لا ډیرو فرصتونو برابرولو ته اړتیا لري او دا ډول سیالۍ د رزمي ورزشونو د ودې لپاره یو اغیزمن ګام دی. زه ډیره خوشاله یم چې دغسې مسابقو کې موږ اشتراک کوو او غواړو چې دغسې مسابقې مثال موږ وکړو او نړۍ ته معلومه کړو چې دغسې مثال افغانستان دغسې بهترین فیډران لري او غواړو چې همداسې مخته لاړ شو. د یادونې وړ ده چې د دغو سیالیو غوره ورزشکاران به د افغانستان د ټاکل شوي لوبډلې د غړو په توګه معرفي سي او په نږدې میاشتو کې به په مزار شریف ښار کې په ترسره کیدونکو نړیوالو موټای سیالیو کې ګډون وکړي. په بلخ ولایت کې د ژغورنې د ورځې په مناسبت د لامبو ځانګړی پروګرام د دې ولایت د بدني روزنې او ورزش ریاست په ملاتړ ترسره شوه. په دې مراسمو کې د لامبو روزونکو ورزشکارانو او یو شمېر د ورزش مینوالو ګډون درلود. د ورزشي مرکز مسؤل سید محمد یزدان پرست وایي د دې غونډې موخه د ژغورنې فرهنګ دودول، د اوبو ورزشونو پراختیا او د ځوانانو د پوهاوي لوړول دي. امروز مجتمع تفریحی ورزشی جهت تجلیل از این افراد فداکار و برجسته ساختن نقششان در شنای مسئول و معیاری این روزه در هماهنگی با نهادهای زیرا بزرگداشت کرد. هدف ما این است که شنای مسئول و معیاری گسترش پیدا بکنه و در کنارش برای ورزش‌های آبی بیشتر توجه شود که شما شاهد مسابقات نمایشی واترپولو بر نخستین بار بودین. د بلخ ولایت د بدني روزنې او ورزش ریاست د اولمپیکي او غیر اولمپیکي ورزشونو عمومي مدیر نجیب الله احمد وایي د ځوان نسل پوهاوي د لامبو ژغورنې او په اوبو کې د خوندیتوب د اصولو په اړه د دې پروګرام له مهمو موخو څخه دی او هڅه کیږي چې دا ډول پروګرامونه په راتلونکي کې هم په منظم ډول ترسره سي. هیله مو ارزو مو دا ده چې تاسو باید راشئ په خپلو سوناګانو کې چې مسلکي او معیاري نژاد غریقان دلته شتون لري ترڅو د هغوی د تمرین لاندې تاسو دلته خپلې لوبې ورکړئ او چې په معیاري ډول خپله لامبات زده کړئ او نورو سیاحتو او د عوضونو لپاره تاسو کولی شئ چې بیا هلته لاړ شئ خپل تفریح وکړئ یا لامبا وکړئ. فرهاد چې د دې روزنیز پروګرام یو ګډونوال دی وایي د دې پروګرام جوړېدو موږ ته ارزښتناک فرصت برابر کړی ترڅو د ژغورنې مهارتونه زده کړو او د اوبو ورزشونو په برخه کې خپله وړتیا لوړه کړو. این برای جوانای وطن خیلی موثر است. میتونیم استعدادهای پنهان کشور خود کلا رشد بدیم و معلوم کنیم که کیها در کدام بخش‌ها مخصوصا شنا، واترپولو و نژاد غریق خیلی نیازمندش هستیم.
میتونیم ما از این طریق از این ساحه‌هایی که افراد چون که جوانان بتونن استعدادهای خود را پیشرفت بده تقویت کنن ما بتونیم استعدادهای پنهان کشور خود را به رخ بکشیم. ورته مهال د پروګرام یو بل ګډونوال محمد ابراهیم وایي د دې ډول روزنیزو پروګرامونو دوام د اوبهیزو ورزشونو د ودې لپاره مهم دی او ځوانان چمتو کوي چې د ژغورنې او ورزشي فعالیتونو په برخه کې غوره فعالیتونه ترسره کړي. نگاهی برنامه‌های ما که است در همه جوانا خیلی رشد داره مثل فوتسال این که است یک نوع ورزش میشه در همه کشورها در همه ولایت‌ها صلح و امنیتی و چیز برقرار میکنه. د یادونې وړ ده چې د اوبهیز ورزشونه په وروستیو کلونو کې په بلخ ولایت کې د ځوانانو لپاره همکارۍ سره مخ شوي دي او د ورزش مسؤلین هڅه کوي چې د روزنیزو پروګرامونو ورزشي سیالیو او د عامه پوهاوي فعالیتونو له لارې د دې ورزشي څانګې د لا پراختیا او بنسټیز کېدو زمینه برابره کړي. د بلخ ملي راډیو قدرمن اوریدونکو دا د دې سات خبرونه تر بیا ملپمان او تاسو ته ښې چارې. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور